سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. زه مسعود ارزمان نن یو ځل بیا د فوتوشاپ CC د 26م درس سره ستاسو حضور ته حاضر شوی. په نننۍ جلسه کې غواړم چې یو ډیزاین وکړو، د یو تصویر ډیزاین چې ډېر وخت تقریبا موږ نه و کړی، نو نه مې غوښتل چې د تاسو د خسته‌توب سبب شي، ځکه موږ تر اوسه پورې دا کوشش کړی چې د فوتوشاپ اساسات وګورو او په هغو باندې کار وکړو. نو نه غواړم چې سبب د خسته‌توب وشي، ځکه اساسات د فوتوشاپ یو څه خسته‌توب سبب کېږي. نو راځو چې پیل وکړو. د ټول نه د مخکې موږ یو تصویر اخلو، کنټرول او غواړم دغه تصویر د موږ سره په ډیسکټاپ باندې سیف و یو فولډر کې. سمه ده. نو غواړم یو ساده غونډه ډیزاین وکړم تر څو پورې موږ وکولی شو د تیر درس هغه تطبیق په هغو کې ترسره کړو. نو د هر څه نه د مخکې لومړی غواړم دغه کوم تصویر چې دی دا صرف هغه آبجکت سلیکشن څخه په استفادې مربوطه ساحه چې موږ ته په کار کېږي هغه زه سلیکت کړم. نو آبجکت سلیکشن د موږ سره په اکثره ځایو کې ډېره مرسته کوي، د هغو نه زه ډېر وخت استفاده کوم. نو تاسو کولی شئ چې د هر سلیکشن تاسو ته اسانه وي، په هغو باندې کار کړی شئ، کولی شئ د نوو سلیکشن څخه استفاده وکړئ. نو موږ منتظر ورته پاتې کیږو تر څو پورې موږ ته سلیکشن ترسره شي، ځکه آبجکت سلیکشن یو څه پروسس ترسره کوي چې یو څه لوړ پروسس دی او سبب د دې کېږي چې فوتوشاپ یو څه وخت ونیسي. سمه ده. نو تاسو کولی شئ چې د لیر څخه کاپي واخلئ یا هم ماسک لیر د دونه جوړ کړئ. نو موږ کوشش کوو چې د ده نه ماسک لیر جوړ کړو. سمه ده. په دې ډول څه. نو اوس تصویر یو څه سایز کوچنی کوو. وګورئ دلته موږ اوس غواړو تر اوسه پورې موږ فین نه دی لوستی، نه م دی ویلی دلته. نو انشاءالله فین هم دومره سخت نه دی، انشاءالله په راتلونکو جلسو کې به موږ فین هم وکاروو. غواړم چې په ساده ډول طریقه سره فین زه تاسو ته وکاروم. پی شارکټ دی، موږ کولی شو د فین څخه استفاده وکړو. زه غواړم چې صرف یو دوه شکلونه دلته جوړ کړم. زه یوه نقطه انتخابوم، شیفت بټن نیسم تر څو پورې د موږ هغه لاین د کوم فین چې دی هغه مستقیم وي، مثلا تر دې ځایه پورې. اوکې، بیا مستقیم ټیټېږم داسې په دې ډول، دلته هم په دې ډول. نو په دې ډول موږ یو څو شکلونه جوړوو. غواړم چې سټروک یې له منځه یوسم. سمه ده. او دا کوم رنګ چې دی دا هم تور وي په دې ډول څه. اوکې، یو بل هم زه غواړم چې یو شکل یا یو شیپ دلته جوړ کړم. د مثال په ډول څه دلته یوه نقطه انتخابوم تر دې غیزه پورې همداسې، او هم په دې ډول کار ته راځم، یا هم کنټرول زید یو څه نور هم اخوا ته ځم ترڅو د موږ سره یو څه ساحه سلیکت شي. اوکې، په دې ډول دې خوا ته هم تر هغې پورې چې څو موږ عمود یو شیپ نه وي رسم کړی. وګورئ که دلته موږ چېرته د دغو فایلو څخه استفاده وکړو نو دا مستقیم عمود دی. نو تاسو به کوشش وي چې په همدې ډول د عمود شکلو څخه استفاده وکړئ. نو دلته موږ یو څه اشتباه ترسره کړې ده. که غواړئ چې دغه اشتباهګانې بیخي صفر ته راولئ نو تاسو کولی شئ له دغه ګایډونو څخه استفاده وکړئ. اوس وګورئ زه غواړم د همدغو څخه په ګټه اخیستنې یو دوهم شکل رسم کړم. سمه ده. تر څو پورې یو ډېر ښه ډیزاین سره راشي. اوکې، پین څخه استفاده کوم، دغه نقطه انتخابوم تر دې غیزه پورې. سمه ده. تر دغې ګاید پورې. وګورئ که موږ غلطه نقطه هم انتخاب کړو خو شیفت بټنه موږ ورته نیولې وي نو موږ د هغو اشتباه څخه نیسي. وګورئ زه غواړم ان دغه ساحه انتخاب کړم، صرف که شیفت بټن موږ نیولې وي موږ اشتباه نه کړو. سمه ده. نو د اشتباه یو څه مخنیوی کړي په دې ډول سره. نو نه غواړم چې په دې باندې موږ خپل وخت ضایع کړو، ځکه د موږ سره تیار جوړ شوی شکل چې د مخکې ما جوړ کړی دی هغه شکل موږ لرو. نو زه غواړم چې هغه شکل دلته وکاروم، کنټرول او زه به کوم دغه شکل یا شیپ چې موږ جوړ کړی دی تاسو ته په درسي موادو کې هم ولېږم.
تر څو پورې تاسو له دې څخه په اسانۍ استفاده وکړئ او د وخت ضایع مخنیوی شوی. اوکې وګورئ نو موږ وګورئ غواړم چې دغه کوم ګایډ لاینونه دي دا هم له دې ځای څخه ایښوا کړم کنټرول زائد. اوکې نو موږ دلته داسې یو ساحه انتخابوو تر څو پورې هغه کوم مربوط ځایونه چې موږ غواړو د موږ په ډیزاین کې راشي هغه هم په دو کې هایډ شي. نو د ټولو نه د مخکې لومړی غواړم چې زه د دغو نه یوه کنټرول جې وباسم. سمه ده په کنټرول جې سره غواړم مارچ چې د یو بل لیر څخه کم تر څو پورې دغه کوم ماسک لیر چې موږ جوړ کړی دغه له منځه لاړ شي. مارچ کول موږ په تیرو جلسو کې لوستي وو. سمه ده نو وګورئ د موږ کلیک په مربوط لیر یا په هغه عکس باندې وي چې موږ غواړو هغه ډیزاین کړو. کنټرول پلاس په دغو لیر باندې کلیک کړو تر څو پورې دغه ساحه موږ ته انتخاب شي. کله چې دغه ساحه موږ ته انتخاب شوله موږ مربوط لیر چې غواړو دونه یو کاپي وباسو کنټرول جې. سمه ده په کنټرول جې سره موږ وګورئ زه غواړم اوس دغه هایډ کړم. کنټرول جې سره موږ وکړلی شوی چې یو کافي وباسو په دې ډول. نو غواړم چې دا مربوط نور لیرونه هم بند کړم. سمه ده وګورئ غواړم یو بل نوی لیر راواخلم. لیر کې یو بکګراوند هم کاروم مثلا په دې ډول سره یا هم یو بل ساده شکل یې راخلو چې په هغه هم په بلو کې تر څو پورې د موږ ډیزاین ښکلی راشي. اوکې یو څه بل هم سمه ده په دې ډول سره موږ بکګراوند نور نو سم دی. دا انداخته کوم چې د موږ د کور کوم معانیو نشي د کار. وګورئ په دوهم قدم کې غواړم یو نوی لیر دلته جوړ کړم په دې ډول سره او په دغو لیر کې یعنی په صرف په دغو ساحه کې زه غواړم چې ایډیټینګ وکړم. ایډیټینګ څه ډول وکړم په نوي لیر به موږ کلیک وي یا په هغو کې د موږ کاري ساحه وي. کنټرول په دغو لیر باندې موږ کلیک وو چې د لیر 1 په نامه باندې دی. بیا رسو موږ برش ته خو موږ کار به په نوي لیر وي ځکه موږ مخکې چې کوم لیر جوړ کړی وو. د برش کوم سیټینګونه چې دي هغه زه ورته تنظیموم. ګورئ چې برش ته په برش سیټینګ کې یو برش غوره کړو ورته چې ښکته موږ راځو. مثلا یو برش ورته ټاکو په دې ډول سره وګورئ په دې ډول یو برش ټاکو. سمه ده اوس یو څه اندازه موږ د خپل برش لویوو. نو کلیک کم مختلف رنګونه موږ کاریو. وګورئ سمه ده مختلف رنګونه ډیزاین ته ډېره ښکلا ورکوي په دې ډول پروژو کې یا ډیزاینونو کې. وګورئ سمه ده سور رنګ به دلته وکاروو په دې ډول سره غواړم دلته هم سور رنګ وکاروم. اوکې اوس په دوهم قدم کې غواړم یو بل رنګ هم وکاروم. کولی شئ د برش کوم شکلونه چې دي مختلف شکلونه ورته هغو ته ټاکلی شئ. سمه ده نو تاسو چې هر ډول بل شکل خوښ وي تاسو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. اوکې په همدې ډول سره ادامه ورکوو. په همدې ډول یو بل رنګ هم په دو کې کاریو. سمه ده وګورئ اوس چېرته تاسو جیر سئ دغو پنځم چې موږ لیر په نامه باندې کنټرول ډي تر څو دا سلیکشن له منځه لاړ شي. په دې کې یو ډول پینټینګ شوی دی. سمه ده نو د دغو د کارونې دپاره یا کوم ډیزاین چې موږ ترسره کړلو مربوط کوم لیر چې دی راځو دلته د بلینډینګ موډ موږ په تېرو درسو کې ویلی وه راځو دلته کالر انتخابوو. سمه ده په دې کالر په انتخابولو سره به تصویر یو ډول
بل شکل ځان ته غوره کړي. همداسې وګورئ غواړم چې یو څه نور تغییرات هم پکې وکړم یا ډیزاین یې وکړم. وګورئ موږ غواړو چې دغه کوم لیر چې د لیر په نامه باندې دلته یې موږ سیف دی غواړو دغه لیر یو څه نور ښکلا د تصویر ته ورکړو. نو